على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. د ټولو درنو مشرانو او دلته راغلو له بېلابېلو ولایتونو څخه ملګرو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زه خوشحاله یم چې بیا هم د ولیبال په دوهم لیګ کې موږ قرار لرو. هغه څه چې تقریبا یو کال مخکې کېدای شي تصور کول لږ سخت و. زه د راډیو تلویزیون د مشر وثیق صاحب او له هغه مرستیال حقمل صاحب او د نشراتو کارکوونکو او د دې ادارې له مسلکي او تخنیکي ټیم څخه مننه کومه چې داسې یو لیګ چې تر ډیره د دې فکر کېدی چې کېدای شي اسانه به نه وي، د دوی په همکاري باندې او د دوی په خاصه توجه وتوانېدلو چې الحمدلله نن د ولیبال دوم پړاو لیګ جریان پیدا کوي. همدارنګه له دې څخه مخکې تیر کال د بزکشي لیګ و چې په ډیر لنډ وخت کې او په ډیرو زیاتو هڅو د ملي راډیو تلویزیون د مشر په خاصه توجه او زموږ په همکاري باندې هغه لیګ هم سرته ورسید. زه امید لرم چې د فوټبال لیګ به هم انشاءالله العزیز کومه ورځ همدغسې ووینو او که وتوانېږو په راتلونکي کلونو کې د غیږې او کورش لیګ ته هم توانایي پیدا کړو او د ملي راډیو تلویزیون ملګري په دې برخه کې هم توجه وکړي. زه د ولیبال د فدراسیون له رهبري څخه او د ولیبال فدراسیون د ولایتي مشرانو څخه او د زون په سطحه منیجرانو څخه مننه کومه چې د دغه لیګ شونتیا یې زموږ په برخه کړله. همدارنګه د ایران څخه زموږ میلمه چې دلته به هغه د لوبسار او یا د منجمنټ په برخه کې کار کوي، مننه کومه چې په داسې حالت کې دلته تشریف راوړی دی. زه امید لرم چې ولیبال به د دغه لیګ په کولو باندې وتوانېږي او هیله او توقع مې دا ده چې د ولیبال فدراسیون له ولایتونو څخه ورهاخوا کلیو، بانډو او ولسوالیو ته زیاته توجه وکړي. زه به خپل هر اړخیزه مرسته د ولیبال فدراسیون سره کومه او همدارنګه سږ کال چې موږ د ټولو ملي ټیمونو لوبې لرو او ملي ټیمونه انتخابوو په دغسې یو حالت کې چې اقتصادي وضعیت په افغانستان کې په سم حالت کې نه ده. امید دی چې په راتلونکي کال کې به موږ د ولیبال، تکواندو او نورو فدراسیونو ډیری ورزشکاران بهرنیو هیوادونو ته هم د مصارفو جوګیو او وبېلږو. تاسې ټولو ته ښې لوبې غواړم او د درنو رسنیو د استاذ څخه هم مننه کومه چې هر وخت د لوبو په برخه کې زموږ سره زیاته همکاري کړې ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.